ځکه دا خبره واورئ چې ګورئ په اسلام کې په ناحقه قتل دا یو لویه ګناه ده. هغه ګناه ده چې الله سبحانه وتعالی په قرآن کې دا خبره ذکر کړې ده ومن یقتل مؤمنا متعمدا، چا چې یو مسلمان قصدن عمدنې مړ کو په ناحقه فجزاؤه جهنم خالدا فيها، همیشه دپاره به په جهنم کې وغضب الله علیه او الله به ده ته به غوسه کړي. څه وړه خبره نه ده. ګورئ حدیث کې دا راځي وایي دغه مقتول دا کوم چې وجلی شوی دی د ده نه به دا وینه روانې او دغه به یې د سر نه نیولی دا قاتل چا چې وجلی دی او د الله خوا ته به بوځي د قیامت په ورځ بیا به الله ته وایي یا ربي سل هذا لم قتلني، یا الله تپوس وکړه د ده نه چې د زه ولې وجلی یم په انچه ځي باندې